دوستان نن به یو بل نوی سړک درته تشریح کوم. دا سړک چې د کابل ښار له اتمې ناحیې نه اوړي د کابل ښار اومه ناحیه سره نښلي او دا نوی سړک د جوړیږي د غره پر سر باندې تیریږي. د کابل لوګر له سړک نه په ولایتیو کې رابیلیږي او مستقیم ځي میرویس شهرک ته او د میرویس شهرک کې په دې غره باندې پورته خیږي چهلستون خواته یې اوړي او د چهلستون د باغ ته نارسیده یا قصر ته نارسیده دلته د چهلستون د عمومي سړک سره یوځای کیږي او د دې سړک نه مستقیم ځي د کابل پر سیند باندې اوړي او دلته څو نویو سړکونو سره دا وصل ده او د دارالامان عمومي سړک سره چې ده وصلیږي او دا د دارالامان له عمومي سړک نه همداسې ځي دا د دارالامان او د کوټي سنګي ترمنځ دا د میرویس میدان تر باندې نوی سړک د دې سره وصلیږي او له هغه نه مستقیم دا همداسې ځي دشت برچي خواته. نو دا یو نوی سړک ده چې د کابل اومه ناحیه له اتمې ناحیې سره یا اتمه له اومې سره نښلوي او د دغه غره په سر باندې تیریږي. دا خوا یې چې ده ختیځ خوا یې د میرویس شهرک ده او لویدیځ خوا ته چې ده د دې غره چهلستون ده او د چهلستون سره ده وصلیږي. نو دا 20 متره سړک ده او کیدای شي که دغو علاقو کې مثلا د کابل ښار اتمې ناحیې نه څوک ځي چهلستون ته یا دارالامان ته نو پر دې سړک باندې دا فاصله ډېره لنډیږي او د ښار له منځه نه چې راتاویږي له هغو نه یې خلاصوي.